لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې په خوست کې لسګونه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا مؤسسې یا OHPM دوی ته د 3 کلونو 60% امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق یې ورنه کړل شي نو بیا د مؤسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره OHPM باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کېدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو. د شاوخوا 4.5 امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه پاتې دي. د اعتراض کوونکو له ډلې ډاکټر صدیق الله منیب وویل موږ تر وزارت او ریاست صحت عامې او قومندې امنیې ولایت ته بار حاضر شوي یو، شکایتونه مو ورته وړاندې کړي دي، خو متاسفانه تر دې مهاله پورې دوی کوم په دې باندې غوږ نه لګولی. نو موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د OHPM دفتر وتړو تر څو چې زموږ خپله هغه مزدوري چې کړې ده موږ ته خپله مزدوري حواله کړو. د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډېر غریب او بېچاره خلک پکې دي چې د ښار د دوکاندارانو پوره وړي دي.